شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. یو وارې بیا ځان خوشبخته ګڼم چې ډېر محترم مفتي اعظم خیبر پښتونخوا حضرت مولانا مفتی ګوهر شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه را سره په پروګرام کې ناست دی. حضرت د ټولو نه لاول خو تاسو ته په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صدیق جانه الله دې ښه ساته، کامیاب شي امین. او ستا لا کار کې دی او ستا په دې صحت کې دی الله تعالی د دواړو جهانو فایدې او نتایج او خیر تا ته واچي. حضرت ځان خوشبخته ګڼم چې د دومره مصروفیاتو باوجود یو وارې بیا تاسو موږ له وخت راکړو، نو ډیره مننه کوم. روایاتو مطابق خو حضرت تاسو سره زموږ تعارفي او تعریفي انټرویوز شوي وه، بوډکاسټ شوي و. نن به چې کوم دی زموږ چونکې هغه سوالات دي کوم چې د عوامو یا د نورو خلکو په ذهنونو کې دي، نو هغه سوالات مونږ راوړي دي. د ټولو نه لاول خو حضرت تاسو ته لقب درکولی کېږي چې مفتی اعظم خیبر پښتونخوا، نو آیا په بر صغیر کې چې کوم دی داسې نورو خلکو له دغه القابات ورکړی شوي دي یا په کار دي چې دغه القابات ورکړي شي؟ صدیق جانه جی. زه تا ته صدیق جان وایم. جی مننه. دا بعضې اشیاء داسې اشیاء راغلي وي جی چې دا د مشر خوښه نه جی خو دا کشران داسې خلک وي جی چې دوی د خپل مشر دپاره داسې څه الفاظ یا داسې څه د عزت یا د محبت الفاظ وي. جی نو چې شریعت کې هم داسې څه د عزت الفاظ وي نو خیر د څه ممانعت شرعي نشته، خج جایز دي. او څونه چې د تاریخ نو په عالم اسلام کې د قاضي القضات او د شیخ الاسلام دا د عثماني ترکانو جی او د خلافت عباسیه د مشرانو عالمانو اختي جی دا حکومتي وي جی خدا سي نجي سطح باندې به هم خلکو لکه زمون په علاقو کې خلک غټ عالم ته سابق صاحب وي، هلکه سابق صاحب جی دا غټ عالم ته وي. صحیح. یا داسې څوک غټ عالم وي نو خلک ورته علامه صاحب وي. جی دا علامه صاحب زمونږ په اوسني وخت کې مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله صاحب ته به مفتی اعظم هند ویل کېده، خج او مفتی اعظم پاکستان دا د فرقې ځان دی، فرقې د خدای ښه کړي. خو زموږ دیوبندي حضراتو به مفتی محمد شفیع صاحب ته مفتی اعظم پاکستان، صحیح. او زمونږ شیخ حضرت مفتی محمد فرید صاحب ته به هم مونږ مفتی اعظم پاکستان وي. جی نو په داسې څه الفاظ ویلی شي مونږ کې خو دا صلاحیتونه نشته، دا خو د ملګرو دوستانو وینا ده. جی نو داسې څه شرعي ممانعت په دې کې نه نشته. صحیح. حضرت تاسو چونکې مفتی کورس ورکوي په سونو زرګونو طلبه کرام هغوی راځي او ستاسو په مدرسه کې چې کوم دی افتا کوي، نو یو خو ستاسو چې کوم دا مفتی کورس دی دا چېرته د مستند ادارې نه یعنی وفاق المدارس یا نور دې نه رجسټر دی که نه دی؟ بل حضرت خلک یو اعتراض کوي چې مفتی کورس دا چې کوم دی یو ډېره حساسه معامله ده، مفتی به خامخا فتوا ورکوي، نو د مفتی کورس یا د مفتی جوړېدو دپاره چې کوم دی یو مستقل وخت پکار دی چې کم از کم 2 کاله هغه چې کوم دی مسلسل وي. ستاسو په مدرسه کې یا نور داسې مدارس چې په هغې کې چې کوم دی په هفته کې یو کلاس لګي او بیا 2 کاله بعد ورته پګړۍ په سر کې سند وله ورکړي چې زه ته مفتی شوې، نو آیا دغه مفتی ته تاسو په کم نظر باندې ګوري؟ اصل کې مفتی او افتا دا د انسان د تجربې سره او د انسان د فقاحت سره تعلق ساتي. خج یو سړی بل 10 کاله هم کورسونو کې هغه کې به هغه ماده نه راغلې د افتا، جی او موږ سره داسې طالبان کله نه کله راشي چې هغوی دا کورسونه نه کړي، جی خو موږ ورته وایو چې تاسو کورسو کې چې لکه په طریقه پېښ شئ، نور فقاحت هغوی کې دونه موجود وي دا تعلق د فقه سره ساتي خج چې هغوی بالفعل مفتیان دي، ته موږ بالفعل مفتیان یو. خج مطالعه یې دونه راغلي، د فقه سره یې شغف دونه راغلي، درس یې د فقه دونه راغلي. نو دا نه دا ضروري نه چې څوک هر څوک د تخصص نه فارغ شو نو دی مفتی شو. جی دا تخصص خو یو طرف ته شو، دا هر څوک چې د مدرسې نه فارغ شي نو دا مولای هر یو مولای نشي مو خدا نه شو ویلی چې هر څوک د مدرسې نه فارغ شو
نو به دا مولا تاسو څه ګڼئ حضرت چې د مفتي دپاره یا چې کوم فتوا ورکوي د هغه دپاره چې کوم دی څه شرایط پکار دي یا چې فقه مفتي اصل کې تعلق د فقه سره ساتي جی چې نن سبا خامخا کورس وکړي جی د هغې نه پس 15 کاله خلک دته مراجعه وکړي مراجعه دې ته ویل کېږي چې خلک ورله مسلې راوړي تجربه وشي تجربې وشي جی مسلې ورله راوړي جی دې مطالعه جاري ساتي جی دته رجوع د خلکو راشي جی نو هر ځای کې چې رجوع کله د خلکو راشي جی نو بیا خامخا سړی منډه وکړي هغه مسله پیدا کوي جی نو یو خو دا دی چې د ده دماغي قوت یعنی فقاحت هم زیات دی جی بل دا دی چې دی همیشه په دې کار کې ځان مصروف وساتي جی دا نه چې صرف کورس ته کړی دی او ته مفتي شوې جی نه چې ته بیا خامخا کتاب هم ګورې بله دا ده چې تمرین کې بله دا ده چې مشق کې بله دا ده چې تا ته خلک راځي او ته د هغوی د سوالاتو جوابات یا په لیکلو کې جی یا په خولې سره ورکوې نو دې سره دا فقاحت بیا سمیږي صحیح. او انسان فقیه کېږي